د متی 10 باب. بیا عیسی خپل 12 مریدان راوغوښتل او هغوی له د ناپاکو روحونو لرې کولو او د هر قسم رنځورانو او کمزورتیا روغولو اختیار ورکړ. د هغه 12 رسولانو نومونه دا دي: لومبی شمعون چې پطرس ورته وایي او د هغه ورور اندریاس، د زبدي زوی یعقوب او د هغه ورور یوحنا، فیلیپوس او برتولمای، توما او متی محسولچي، د حلفای زوی یعقوب او تدی، شمعون ننګیالی او یهودا اسکریوطي، یعنی هغه سړی چې پیسې مخبري وکړله. عیسی دا 12 کسان د دې هدایاتو سره ولیږل چې د غیر یهودي قومونو په لوري مزئ او د سامریانو یوې خاریې ته هم مننوځئ، خو د بني اسرائیلو د کورنۍ رکوشو ګډو ته لاړ شئ او په تلو تلو کې دا پیغام ورکوئ چې د اسمان باچایي نږدې راغلې ده. رنځوران جوړوئ، مړي ژوندي کوئ، جذامیان پاکوئ او پیریان وباسئ. تاسو ویړیا ومونده، ویړیا یې ورکوئ. سره یا سپین زر یا تنبا ځان سره په خپلې همیانۍ کې موړئ. د لارې توخه مه اخلئ، مه 2 کمیسونه اخلئ، نه نور پیزار نه امسا، ځکه چې مزدور د خپلې مزدورۍ حقدار دی. هر کله چې تاسو یو ښار یا کلي ته ورشئ نو د داسې سړي کره ورځئ چې د ورتلو لایق وي او هلته تر هغې ایسارېږئ تر څو چې رخصت شوي نه یئ. کوم کور ته چې تاسو ننوځئ د هغوی سلامتي غواړئ. که هغه د دې لایق وي نو ستاسو خیر به ور ورسي، او که لایق نه وي نو ستاسو خیر به بیرته تاسو ته راوګرځي. خو که چېرې څوک تاسو قبول نه کړي او غوږ درته کېږ نه دي، نو هر کله چې تاسو د هغه کور یا ښار نه بهر وځئ نو د خپلو خپو نه دوړه وڅنډئ. زه تاسو ته دا وایم چې په ورځ د قیامت په د سدوم او د عمورا د ملک حال د دې ښار د حال نه ښه وي. ګورئ، زه تاسو لکه د ګډو په شان شرمخانو ته استوم، د مارانو په شان هوښیار او د کونترو په شان بې ازاره اوسئ. خبردار اوسئ چې دوی به تاسو عدالتونو ته حواله کوي او په عبادت خانو کې به مو په کروړو وهي او زما د خاطره به تاسو حاکمانو او باچاهانو ته پیش کوي چې د هغوی او غیرو قومونو دپاره شاهدان شئ. خو هر کله چې تاسو ونیول شئ نو د دې اندېښنه مه کوئ چې تاسو به څه او څنګه وایئ. چې وخت راشي نو هغه خبرې به پخپله ستاسو خولې له راشي چې تاسو ته ضرورت وي، ځکه چې دغه به تاسو پخپله خبرې کوونکي نه یئ، بلکې ستاسو د آسماني پلار روح په تاسو کې خبرې کوي. رور به د رور د مرګ مخبر شي او پلار به د زوی او اولاد به د مور پلار نه خلاف شي او وبه یې وژني. ټول به زما د نوم په سبب تاسو سره کینه کوي، خو هغه سړی چې تر اخره صبر وکړي هغه به بچ شي. کله چې تاسو په یو ښار کې وربلیږئ نو بل ته هجرت وکړئ. زه رښتیا درته وایم چې د دې نه آګاه هو چې تاسو د بني اسرائیل په ټولو ښارونو کې وګرځئ چې ابن ادم به راشي. شاګرد د خپل استاد نه لوی نه وي او نه غلام د خپل مالک نه. د شاګرد دپاره دا کافي ده چې د استاد په شان شي او خادم د خپل مالک په شان. که چېرې د کور مالک ته بولزبول ویل شوی دی نو د هغه د کور خلکو ته به ولې نه وایي؟ نو د هغوی نه یره مه کوئ. داسې پټ شی نشته چې ښکاره به نه شي او نه داسې پټ څیز چې هغه به ونه پیژندی شي. څه چې زه تاسو ته په تیاره کې وایم نو تاسو یې په رڼا کې وایئ. څه چې تاسو ته په غوږ کې ویلی شي هغه تاسو د کوټې په سر په چغو وایئ. د هغه چا نه مه یریږئ څوک چې وجود وژني خو روح نشي وژلی، بلکې د هغه چا نه یریږئ څوک چې د روح او د بدن دواړو په دوزخ کې د بربادولو توان لري. آیا 2 چنچړې په یوه پیسه نه خرڅېږي څه؟ خو بیا هم ستاسو د پلار د رضا نه بغیر یو هم په ځمکه نه راپریوځي. او تر څو پورې چې ستاسو تعلق دی نو ستاسو د سر ویښتو هم شمارلی شوي دي. بس هیڅ یره مه کوئ، تاسو د بې شمېره چنچړو نه زیات قیمتي یئ. هر څوک چې د خلکو په وړاندې زما اقرار وکړي زه به په اسمان کې د خپل پلار په وړاندې د هغه اقرار وکړم.
او هر څوک چې د خلکو په وړاندې زمانه انکار وکړي زه به په اسمان کې د خپل پلار په وړاندې د هغه نه انکار وکم. تاسو دا خیال هیڅکله مه کوئ چې زه دنیا ته د امن راوړو دپاره راغلی یم. زه د امن راوړو دپاره نه یم راغلی خو د تورې دپاره. زه دې ته راغلی یم چې سړی د خپل پلار خلاف شي، لور د مور او انګور د خواښې، او د سړي دشمنان به د هغه د کور خلک وي. داسې یو سړی هم زما لایق نه دی څوک چې د مور پلار سره زما نه زیاته مینه ساتي، او هغه سړی هم زما لایق نه دی څوک چې زما نه زیاته مینه د خپل زوی او لور سره کوي. داسې سړی زما لایق نه دی څوک چې خپله سولی نه پورته کوي او زما په قدم نه ځي. څوک چې ځان ساتي هغه به ژوند بیلي، او څوک چې زما دپاره ژوند بیلي هغه به ژوند بیا مومي. څوک چې تاسو قبلوي هغه ما قبلوي، او څوک چې ما قبلوي هغه زما رالیږونکی قبلوي. هر هغه څوک چې یو نبی د نبی په نوم قبول کی هغه به د نبی اجر مومي، او هر هغه څوک چې یو صادق د صادق په نوم قبول کی هغه ته به د صادق اجر ورکړی کیږي. هر هغه څوک که یو کنډول قدرې یخې اوبه دې ورکوټو ته زما د موردۍ په وجه ورکي، نو زه درته دا وایم چې هغه سړی به بې اجره پاتې نشي.